د لغمان ژورنالستانو ته د رسنۍ د ټاکنو د سموالي لپاره تر سرلیک لاندې ښوونیز ورکشاپ ورکړل شو. د لغمان 10 تنو ژورنالستانو ته چې 10 تنه ښځینه ژورنالستانې وي د رسنۍ د ټاکنو د سموالي لپاره تر سرلیک لاندې یو ورځنی ښوونیز ورکشاپ ورکړل شو. د ورکشاپ په پیل مراسمو کې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان ترڅنګ د ژورنالستانو د ملي اتحادیې ولایتي مسؤل عتیق الله قریشي په لغمان کې د بیلابیلو غږیزو تصویري او چاپي رسنیو استازو ګډون کړی و. په یادو مراسمو کې د ژورنالستانو د ملي اتحادیې ولایتي مسؤل عتیق الله قریشي د ورکشاپ په اړه معلومات وړاندې کړل. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې یاد ورکشاپ د افغانستان د ژورنالستانو د ملي اتحادیې له لوري د لغمان 10 تنو ژورنالستانو ته ځانګړی شوی چې رسنۍ د ټاکنو د سموالي په موخه به پکې بیلابیل موضوعات تشریح او وړاندې شي. قریشي زیاته کړه د ټاکنو د خبري پوښښ پر وخت ژورنالستان له یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي چې د دې ورکشاپ د ترسره کېدو سره به ګڼ شمېر ژورنالستانو ستونزې حل شي. نوموړي د افغانستان ژورنالستانو د اتحادیې څخه د مننې ترڅنګ له دوی څخه وغوښتل چې دې ته ورته نور ښوونیز ورکشاپونه د لغمان ژورنالستانو ته برابر کړي. لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان د افغانستان د ژورنالستانو د ملي اتحادیې له مشرتابه څخه د مننې ترڅنګ د ورکشاپ د ټولو ګډون کوونکو ژورنالستانو باندې غږ وکړ چې له دغه ورکشاپ څخه پوره ګټه پورته کړي څو د دندې پر مهال له ستونزو سره مخ نشي. ښاغلي پټان د افغانستان د ژورنالستانو د ملي اتحادیې څخه د غوښتنې ترڅنګ د نورو اړوند ادارو څخه چې د ژورنالستانو د ظرفیت لوړونې په موخه فعالیت کوي وغوښتل چې دې ته ورته نور ورکشاپونه هم د لغمان د ژورنالستانو لپاره برابر او په لاره واچوي. وروسته ورکشاپ پیل شو چې د تدریس چارې د یو تن استاد شیرشاه همدرد له لوري پر مخ یوړل شوي. په دغه ورکشاپ کې د ټاکنو په اړه د خبري پوښښ ترڅنګ په بیلابیلو موضوعاتو د کار کولو په موخه د خبریالۍ په مهارتونو هم بحث ترسره شو. د ورکشاپ ګډونوالو د افغانستان د ژورنالستانو د ملي اتحادیې څخه د مننې ترڅنګ له دوی څخه دې ته ورته نور ورکشاپونو غوښتنه هم وکړه. دوی په خپلو خبرو کې وویل چې د لغمان ښځینه او نارینه ژورنالستانو ته باید بیلابیل ښوونیز ورکشاپونه برابر شي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملي اتحادیې له مسؤلینو او د ولایتي استازي عتیق الله قریشي نه ډېره مننه کوو چې په لغمان کې د خبري رسنیو د خبریالانو لپاره دغه یو ورځنی ورکشاپ په لاره اچولو دا ډېر زیات مهم و. په دې سره خبریالان وتوانېږي چې په ښه ډول د ټاکنو ورځ تر خبري پوښښ لاندې راولي او هغه صلاحیتونه او مسؤلیتونه چې رسنۍ لري باید څه ډول وشي کولی چې ښه ریپورټینګ وکړي له دغه پروسې څخه دغه مهارتونه موږ دلته ترلاسه کړو. دا زموږ لپاره ډېر مهم دی. دغه کوم ورکشاپ یا ټریننګ چې د افغانستان د ملي ژورنالستانو د ټولنې لخوا په لاره اچول شوی د ژورنالستانو لپاره دا ډېر ګټور دی ځکه چې دې سره کېدلی شي هغه ژورنالستان چې د انتخاباتو په ورځ باندې دوی ځي محلونو ته هغوی ریپورټ جوړي هغوی خبر ورکړي لایف خبرونه لري هلته په ژوندۍ بڼه دوی د هغه اصولو او قواعدو سره بلد اوسېږي تر څو په هغه ځای هغه محل او خلکو سره ستونزو سره مخامخ نشي او چاته مزاحمت هم. د افغانستان د ملي اتحادیې دغه کوم ورکشاپ چې نن په لاره اچولی د خبریالانو لپاره ډېر مهم دی. د دې ترڅنګ مهموالی په دې کې دی چې انتخابات را روان دي. موضوع انتخابات دی. د استاد لخوا د انتخاباتو په برخه کې البته ژورنالستانو ته لارښوونه کېږي تر څو دوی څنګه وکولی شي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې دوی ښه خبري پوښښ لاندې مرکزونه محلونه راولي او په حقایقو سمبال راپورونه ورکړي. د دې ترڅنګ دوی وکولی شي چې یو بېطرفه خبریالان پاتې شي. افغانستان د ژورنالستانو د ملي اتحادیې څخه مننه کوم چې دغه ورکشاپ دا ډېر د ژورنالستانو لپاره ګټور دی ځکه ژورنالستان چې د ریپورټ لپاره کاري ساحې ته ځي یا هغه ساحې چې رای ورکول کېږي هلته ځي تر څو له ستونزو سره مخ نه شي دې ته ټول لارښوونه کېږي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملي اتحادیې مشر جناب په لغمان کې جناب عتیق الله قریشي صاحب څخه ډېره زیاته مننه چې دغه ورکشاپونه پر مخ اچولي او په وخت سره برابر لکه څنګه چې ټاکنې را روانې دي د ټاکنو اړوند ورکشاپ یې دایر کړی دی او دا ژورنالستانو ته په ټوله برخه کې د خبر په جوړولو کې په دې همغه ورځ د کور کولو کې ډېر رغنده رول لوبوي. یاد دې وي چې د دې ورکشاپ په ترڅ کې د لغمان ژورنالستانو ته رسنۍ او د ټاکنو لارښود کتابونه هم وویشل شول.